سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا سهار 9 بجې د سريلنکا پر وړاندې د ټيسټ لوبه کې سیالي ترسره کړي. سريلنکا او افغانستان تر اوسه په ټيسټ لوبه کې نه دي سره مخ شوي. دا به لومړی ځل وي چې افغانستان او سريلنکا په ټيسټ لوبه کې سره مخ کېږي. که وګورو د سريلنکا لوبډله په ټيسټ لوبو کې ډېره قوي او پیاوړې لوبډله ده چې ډېرې لوبې هم ګټلې دي او 114مه لوبه د افغانستان لوبډلې بیا ټيسټ لوبې ډېرې کمې کړې دي چې 7 لوبې کړې دي. دا 8مه لوبه ده. د افغانستان کرکټ بورډ دا ځل ډېر غټ سیریز په لاره د سريلنکا سره اچولی دی. د سريلنکا سره به لومړی ټیسټ لوبه ترسره کېږي، بیا به 3 50 اوریزې لوبې ترسره کېږي، بیا به 3 شل اوریزې لوبې ترسره کېږي. افغانستان او سريلنکا تر اوسه پورې ټیسټ شل اوریزه سیریز نه دی ترسره کړی. یوازې 2 ځله په 50 اوریزه سیریز کې سره مخ شوي دي چې یو سیریز د افغانستان په ګټه پای ته رسېدلی دی، په بل سیریز کې بیا مساوي شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په ټیسټ لوبه کې ډېره کمزورې ده او ډېرې کمې لوبې هم ترسره کړې دي. افغانستان د هندوستان، بنګلادیش، ویسټ انډیز لوبډلو څخه په ټیسټ لوبو کې ډېرې غټې ماتې خوړلې دي. افغانستان چې کومو لوبډلو ته په ټیسټ لوبو کې ماتې ورکړې دي هغه زمبابوې او آیرلینډ دي. افغان لوبډلې چې کوم وخت مقابلې لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې ماته ورکول هغه یوازې د راشد خان د توپ اچونې برکت و چې راشد خان به په دغه لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. له بده مرغه راشد خان په دغه ټیسټ لوبه کې نشته. ځایناستی قیس احمد دی. قیس احمد چې دوی لومړۍ ټیسټ لوبه ده تر اوسه پورې ټیسټ لوبه نه ده کړې، خو ظاهر خان ته په ټیسټ لوبه کې بار بار چانس ورکول کېږي، د خپل چانس څخه ګټه نه اخلي لکه څنګه چې تمه ځینې کېږي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.